السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې د مسلمانو د کافر سره مناظره وه، نو کافر ورته وویل چې تاسو نبي اسمانو ته پر چیش باندې پورته سو. مسلمان ورته ویل د دې معلومات په قرآن کې موږ ته نشته. نو دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانو ته پر چیش پورته سو. محترمه له بده مرغه زموږ په دین کافران خبر دي، خو دین زموږ دی، موږ نه یو ورباندې خبر. د مسلمانانو کسب خو اوس دنیا سو چې دنیا وګټي. د دنیا په هر کونج کې غیران پروت دی، به لار ورته پیدا کړي ځان به ورسوي. که په ژوند ورغلل که په مرګ، خو په دین کې بیا راباندې توره شپه ده. د دین سره تعلق نه لرو. کافران زموږ په دین کې معلومات لري، موږ مؤمنان د خپل دین سره نابلد یو. محترم الله جل جلاله په قرآن عظیم شان کې د سورة البني اسرائیل په اول آیات کې راته وایي بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. انس رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته براق رالی. دا یو حیوان سپین اوږد فوق الحمار دون البغل، تر خره غټ و تر غاتر کوچنی و. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دغه قدمونه یې دومره غټ اخیستل چې سترګو دید کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي فرکبته، زه ورباندې سپور سوم حتی تر داسې وخته پورې چې زه بیت المقدس ته رالم. بیا جبریل علیه السلام دغه براق په هغه حلقه باندې وتړی چې کوم نور انبیا علیهم السلام مخکې په دغه حلقه باندې خپل براقونه تړل. براق د انبیا علیهم السلام د سپرتیا شی و. براق باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم سپور سو، جبریل امین هم ورسره سپور. بعضې روایتو کې راځي چې جبریل امین د براق پړی نیولی و، نه میکایل اسلام پړی نیولی و، جبرائیل اسلام هغه براق کې رکابونه چې حبشې ورباندې دي دغه یې نیولي و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورپورته سي. د براق متعلق د لیلة المعراج متعلق به انشاءالله الرحمن پوره خپرونې لرو، په وخت سره به در سره شریکې کړو. دا چې اوس محترم پوښتنه کړې ده دومره معلومات به درکړو. دا یو طولاني بحث دی، پر دې باندې به انشاءالله ډېرې خپرونې وکړو. اراده مو ده ورته چې په دې کې کوم عجایبې او غرایبې واقع سوي دي. تفسیر در المنصور صفحه 140 جلد نمبر 9 د سورة بني اسرائیل د اول آیات متعلق. او دغه رنګه ابن حجر رحمت الله علیه په الاسراء والمعراج صفحه 88 کې دې ته پوره وضاحت ورکړی. دغه پر دې باندې مستقل کتاب لري. نو دا چې محترم ستا له دین سره شناخت نشته، نو بیا کافر ته دا خبره کوي چې د دې معلومات موږ ته په قرآن کې نشته. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک وایي زه هم داسې تاسو ته چې څه بیانوم هغه له ځانه نه دي، هغه له قرآنه دي. نو قرآن کې صراحتا د براق ذکر نه دی کړی، خو حدیث مبارکه او د هغه پوره وضاحت کړی دی. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.